کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نشي کولی ځکه په هغو کې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلقو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریشو به خپل مال خرڅاوه. نو کم خلق چې به د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله که به هغه د قریشو کالي نه وه ورسره نو رانیولو ته به مجبوره وه. بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه او هغه څوک چې پیسې به یې نه درلودې چې کالي رانیسي نو به یې لس طواف کاوه. په دې لسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلود. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسېدلي وو. او د لسوالي دپاره بل سبب دا و چې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان وه، هر چا پوره کالي نه درلوده. نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لسوالي یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅکله نه لڅ طواف کړی دی او نه لڅ ګرځېدلی دی. الله عز وجل دغه بې سترۍ څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالي او بې سترۍ د هجرت تر نهم کال پورې دوام درلودی، څو چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر حجة الوداع یو کال دمخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولېږي او ورته ویې فرمایل خلق خبر که چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لڅېده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کوم وخت چې به خلقو کارونه کول خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول نو به ځانونه رسول بالکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ او بل به کالي نه څیرېده او د دوی لباس یا کالي چی شول فقط یو د اوږو پټوک چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لونګ. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو ملګرو سره کار کاوه او د یوه ځای څخه یې و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار و او د کار ملګرو یې ټولو ځانونه لس کړي وه ځکه دوی کالي لږ درلوده. نو کم وخت چې به یې ډبرې نقلولې لونګ به یې خلاص کړي او هغه به یې پر اوږه کښېښاوه او ډبره به یې پر هغه لونګ کښېښول نو اوږه به یې د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د دغه خپلو ملګرو سره ډبرې نقلولې خو هغه ډبره به یې پر لڅه اوږه ایښول ځکه ځان یې نور لس کړي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکاګانو څخه یوه اکا ورته وویل ای وراره که دغه لونګ خلاص کړې او پر اوږه یې کښېږدې د دغه ډبرو د آزاره څخه به دې وساتي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه یو دم بېهوشي پر راغله او سترګې یې اسمان ته شخې پاتې سوې. نو کار او د لونګ خلاصېدو دواړه پاتې سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ وخت نه دی لڅ سوی که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډېر لوی ادب ورکول سوی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و څرنګه چې ابو طالب ډېر غریب او عیالداره و نو کوم وخت چې به خواړه راوړه سوه خواړه به لږ او خوړونکي به ډېر وه. د ابو طالب لس اولاده وه نو به څه پېښېده معلومه خبره ده چې پر خوړو به چور او حملې سوې خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حملې یې نه وهلې په انتظار به ناست و. کوم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغه سوه نو به محمد صلی الله علیه و وسلم وکتل که به کوم شی پاته و هغه به یې وخوړي او که به نه و پاته دغسې وږي به ګرځېدي او داسې ډېر پېښېده چې څو ورځې به وږي ګرځېدي ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه خپلو ښو اخلاقو په سبب که څه هم وږي به وو خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یوه ورځ ابو طالب پخپله و دې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و وسلم ته شی نه پاته کېږي. نو یې خپله کورنۍ امر کړه چې محمد صلی الله علیه و وسلم ته خواړه جلا ورکوي ځکه دی علیه الصلاة وسلام د نورو هلکانو پر قسم پر ډوډۍ تلوار نه کوي او وږي پاته کېږي چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ادب څخه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اخلاقو څخه یو هم صدق او رښتیا ویل وه. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې و. دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول سوی و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 15 یا په بل روایت شلو کلو ته ورسېدی د فجار جنګ پېښ سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هغه جنګ کې ګډون او اشتراک وکړ. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مې مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار و هغه جنګ ته ویل کېږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پېښ سي او حرامې میاشتې څلور دي رجب چې دا یوازې میاشت ده او نورې درې میاشتې چې سره پسې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم دي.
په دغه څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا و، خو د خپل ځان څخه دفاع جائزه او روا و. نو څرنګه چې د حوازن قبیله په دغه میاشتو کې پر قریشو حمله وکړه، نو قریشو ته دا جائزه و چې د ځان دفاع وکړي. نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كنت انبلو لاعمامي في يوم الفجار، یعنی ما خپل اکاګانو ته د فجار په ورځ غش ورکول. او څوک وایي د فجار په ورځ د خپل اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنگ کول. څرنګه چې دا جنگ د ډېرې مودې لپاره و، نو په دغه جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه، ځکه جنگ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون یې هم پکښې وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم. د حلف الفضول جوړېده هم یوه قصه لري، هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت لپاره یو څه مال و مکې مکرمې ته راوړی و، او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړي. عاص ابن وائل د مشهور صحابي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی، او عاص ابن وائل د مکې مکرمې او د قریشو د سردارانو څخه دی. نو عاص چې د دغه یمني څخه مال د پور پر قسم واخیستی او پیسې نه کړې ور، اوس چې د یمني د تګ وخت راغلی، نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکړه، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ شم. مګر عاص ابن وائل د نن سبا وعده ورکوي او معطله کوي. څو د یمني صبر و پای ته ورسېدی، نو د اخر وار دپاره و عاص ته ورغلی، ویل پیسې مې راکوې که یا؟ عاص ویل یا. ورځه هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوري خوري. اوس هم عاص ظلم کوي. یمنی مسافر او بیچاره دی، نه قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د ده کومک وکړي. اوس نو په حیرت کې دي چې څه وکړي. بالاخره وهغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول و او یمني په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو د ظلم څخه، او ویل که تاسې پر دغه ظلم خوله پټه کړئ، نو تاسې هم د ملګري یاست، او په الله سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم در بد کړم. دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه شول، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي، او که د دوی د ظلم څخه خلک شکایت وکړي، دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی او د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څخه څو نفره سره یو ځای سوه او پر دې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو، که څه هم دا ظالم هر څوک وي. او دا کار په اوله کې درو نفرو شروع کړي چې د هر یو نوم فضل و. نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کېږي، او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب سره حلف الفضول ویل کېږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغه درو نفرو په الله سره قسم یاد کړي، هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای وي، د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځوو او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړه. ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کېږي. د مکې مکرمې ډېر خلک د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سو، چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت دمخه. بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای سوه، تورې او اسلحه یې راواخیسته، د عاص ابن وائل و کور ته ورغله او عاص ته وویل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی، نو د دغه سړي حق ورکړه، که نه ورکوې وژنه دي. ورونو دا هم مړانه، همت او غیرت غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه او د دوی د قومه څخه یو نفر د ظلم د لرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ولیده، د دوی اتحاد او اتفاق یې ولیدي، نو یې د دوی خبره قبوله کړه او د هغه یمني حق یې ورکړي. ورونو دلته مې یوه بله قصه راپه یاد شوه، هغه دا چې یو چا یو څه پیسې د ابوجهل سره کښېښولې، خو کوم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابوجهل څخه غواړي، ابوجهل منکره سو، پیسې نه ورکړي. سړی هر څه وکړه، دې خوا هاخوا ته ولاړې، ابوجهل یې پیسې نه ورکړي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي، و هغو ته وایي چې زما مال د ابوجهل سره پروت دی او ابوجهل یې نه راکوي. نو په تاسې کې داسې څوک شته چې دا زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته ویل په موږ کې خو نسته، خو هغه سړی ویني چې هلته عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر منځه ولاړ و هغه ته اشاره وکړه، ولته هغه سړی ویني، ورسه هغه سړی دې حق در اخیستلی شي. په حقیقت کې دا کار قریشو د پسند دپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبوره سو
او مجبور وو نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منځه او عبادت مشغول دی. کوم وخت د منځه څخه فارغ شو نو دا سړي ورته ویله زما مال د ابو جهل سره دی او دغه خلق راته ویله چې بیل تاسو څخه بل څوک نشي زنده اخیستلای. متوجه اوسئ. رسول علیه الصلاه والسلام نور ویل چې ورور دا زما کار نه دی او زما په واسه نه ده پوره. دا یې هم نور ویل چې دا خلق په تاسو خان وهلي دي ولاسه په بل چا پسې وګوره چې هغه د قومو د مشرانو څخه وي هغه دې درواخلي یا داسې نور ویل. وسړي ته درځه سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري سوله او راغله. رسول علیه الصلاه والسلام د ابو جهل د کور دروازه وټکوله. ابو جهل راووتی. څوک ورته ولاړ دی؟ د ابو جهل لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او ابو جهل ته وایي د دغه سړي مال ورکړه. هغه پر سترګو لاړې کور ته ننوتی. هغه مال یې راواخیست او سړي ته په لاس ورکړه. دوی هم ځنډ رئیس قریشو ابو جهل ته ویل چې دا دې څه وکړه؟ ابو جهل ویل په والله د ده تر شا یو مست اوښ ولاړ و. که ما دا پیسې نه وای ورکړې هغه دا عمله را اچوله زه خوړلم. ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې دا سړي. دا هم یو قصه وه. ورون بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دغه حلف او قسم په جاهلیت او اسلام کې دوام پیدا کړي او باقي پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي قد دعیت فی الجاهلیة الى حلف لو دعیت الیه فی الاسلام لاجبت. یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې و یو حلف او اتفاق و یو عهد او وعده ته وبلل سولم چې هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقي پاتې سو. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاتې و. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والي چې ولید نومېده د سیدنا حسین ابن علي رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړي او د حسین رضی الله تعالی عنه حق یې نه ورکاوه. نو حسین رضی الله تعالی عنه ورته ویل که ته زما حق را نه کړې زه به حلف الفضول ته ورنارې کړم. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وخت کې حاضر و. نو عبدالله وویل که حسین و حلف الفضول ته نارې کړي وای قسم په الله ما به خپله توره را ایستلې وای او تر هغو به مې بیرته نه وای په پوښ کې کړی چې یا مې د ده حق ور اخیستی وای یا زه وژل سوی وای. خو هغه د مدینې منورې والي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیرې څخه ورکړي. چیرې دي نن داسې کسان؟ مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې سو او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه شته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغې کې د مظلوم دفاع کېږي دا جایز او ښه کار دی. حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستکول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقي پاتې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دی. پس له دې څخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته تغییر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبدالعزا ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عبدالعزا ابن قصي ابن کلاب کې یو ځای کېږي. یعنی دا هم د شریفه نسبه څخه وه. دغه خدیجه ډېره غني او مالداره ښځه. د دې د غنا په باره کې داسې ویل کېږي چې د دې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي و. یعنی یوه طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یوازې د دې تجارت سره مساوي او برابر و. څرنګه چې دا ښځه وه په خپله تجارت نه سوای کولی نو یې څه کول؟ خپل مالونه به و قسم قسم خلکو ته ورکول. چاته په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یو نفر ته هم خپل ټول مال او دارایي په لاس نه ورکول ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یو مختلفو خلکو ته یو څه مالونه ورکول. او څرنګه چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نه ورته کېدی امکان یې درلودی چې خلک درواغ ورته ووایي او پیسې ځینې وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي لپاره په امین او صادقه خلقو پسې ګرځېده. کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اورېدی او په عین حال کې د دې قریب هم و نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق سو. نو قافله جوړ سو او مالونه یې بار کړل. میسره چې د خدیجې مریی و هغه هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کړي چې په لار کې د محمد علیه الصلاة والسلام خدمت وکړي. اوس
محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میسره په ملګرتیا و شام ته په دغه کوچنۍ قافله کې رهي سو. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب او غیر عادي کارونه ولیدل. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مریی دی او د خلقو عادت دا و چې د مریانو سره بیا سخته او امرانه گزاره کول. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته د یو ملګري په سترګه ګوري، د ادب او مهربانۍ گزاره ورسره کوي. نو میسره ډیر په تعجب کې پاتې و چې دا څنګه اخلاق دی. تر دې وروسته نور شیان هم ولیدل. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي بلکې پر سر یې وریځ وي، او په لار کې یې بیا و هغه صومعې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیرا پکښې و. خو دا وار بحیرا وفات سوی و او بل راهب د بحیرا پر ځای درېدلی و. کوم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنۍ قافله ولیده چې فقط 2 نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر قافلې واړول. محمد صلی الله علیه و آله وسلم لاړې هلته ګوشه د قافلې څخه لرې یوه درخته وه، تر هغې درختې لاندې کښېنسته او راهب ورته ګوري چې د درختې شاخونه راکږېږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنې کوي چې دا نفر څوک دی؟ میسره ویل دا محمد ابن عبدالله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې یې وکړې. میسره جوابونه ورته وایي. اخر میسره ورته ویل سړی ستاسو مقصد دی؟ راهب ویل دغه درخت دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاندې ناست دی او د قافلې څخه هم لرې ده. دغه اوس تر دغه درخته لاندې هیڅوک نه دی ناست بې له نبي، یعنی دغه نفر نبي دی، علامې یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبي او نبوت څه معنا. خیر دوی شام ته ورسېدل او میسره هم هلته نور هم د علیه الصلاة وسلام د اخلاقو په باره کې عجب شیان ولیدل. د خلقو سره ادب او احترام، په بیع او شرا کې رښتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلقو سره خوش طبعي، غریبانو ته د صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلقو هم د معاملې خرید او فروش دپاره و د علیه الصلاة وسلام ته رجوع کول. او بل د قریشو د تجارو دا عادت و چې خپل مالونه به خرڅ کړه نو به را رهي سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړه. هغه خپل ورسره مالونه چې یې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته یې راوړه. یعنې د مکې مکرمې مالونه یې په شام کې په ګټه خرڅ کړه او د شام مالونه چې یې راوړه په مکه مکرمه کې یې په ګټه خرڅ کړه، چې په دې حساب یې 2 واره ګټه وکړه. نو یو ښه او مناسبه ګټه و خدیجې ته راوړه چې بل چا دونه ګټه نه و ورته راوړې. ورونو اوس نو موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه او کم وخت چې بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله یې وه. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکړي، په جنگ هم پوه سو ځکه د علیه الصلاة وسلام په خپله اشتراک پکښې وکړي. او اوس مو بیا ولیده چې په تجارت کې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تېره سوه. کم وخت چې خدیجې رضی الله عنها دا د ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیده ډېره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه. او میسره هم د اورېځې څخه رانیولې بیا د راهب خبرې او د علیه الصلاة وسلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار پوهېدل ټول یو یو ورته بیان کړل. خدیجه رضی الله عنها هم د علیه الصلاة وسلام د اخلاقو او صداقت، د کار او امانت څخه ډېره راضي وه. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کاله و او کونډه هم وه. خدیجې رضی الله عنها تر دغه وخته 2 واره واده کړی او 2 واره یې خاوند وفات سوی و. نو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډېر خوښ سوه، نو یې اراده وکړه چې د علیه الصلاة وسلام سره واده وکړي. تر دا محترم ورونو څرنګه چې فته پای ته ورسېده نو پاته قصه به په راتلونکې 4مه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله